د ستونزې له جملې نه یو ستونزه دا ده چې ماشوم له زیږون نه وروسته استفراغ پیدا کوي، ځکه د مور د نس په دننه کې امنیوتیک مایع سکي او خوري او هغه په واسطه باندې د هغې معدې تخریش کیږي. د زیږون نه وروسته د دغې له وجې نه ماشوم استفراغات پیدا کوي. که چیرې تر 3 ځلو پورې استفراغات په 40 ساعتو کې وي، دا د تداوي وړ نه ده او نورمال حالت ده. اما که استفراغات یا کانګې زیاتیږي او پرله پسې ماشوم کانګې کوي، په دې حالت کې باید ماشوم ته پایپ تطبیق شي، د معدې یا نازوګاستریک ټیوب تطبیق شي او معده یې ومینځل شي. د نارمالسلین په واسطه باندې تر هغه وخت پورې چې د ماشوم د نس نه پاکې اوبه راوځي او کوم غذایي یا کوم امنیوتیک مایع پکې موجود نه وي. کله کله د مور په نس کې هم ماشوم اصلا باید میتیازې یا غټې میتیازې ونه وکړي. اما که چیرې ماشوم د ستونزو یا د استرس یا هغه حالت چې د هغې د اکسیجن سویه کمیږي کیدای شي غټې میتیازې وکړي. او هر څومره چې وخت په دې باندې زیات تیر شي، د دې چانس شته ماشوم تیرې کړي او ویسکي او وی خوري. نو که په هضمي جهاز کې دا هم لاړ شي، دا د ډېر استفراغات سره مخامخ کوي. او که په تنفسي سیستم کې دا مواد لاړ شي، د ماشوم ژوند د خطر سره مخامخ کوي. او د اسپایریشن سینو بغل د اسپایریشن نومونیا په نوم باندې یو مشکل او ستونزې ورته پیدا کوي چې د پاملرنې او جدي توجه وړ ده. کله چې د استفراغاتو په هکله باندې موږ غواړو چې تصمیم ونیسو، مخکې مې اشاره وکړه چې د دوی معده مینځل کیږي د نارمالسلین په واسطه باندې یا د سیروم په واسطه باندې، نه د ګلوکوز په واسطه باندې. تر هغه وخت پورې مینځل کیږي چې کله بیرته موږ د معدې نه اوبه راباسو، د پایپ په واسطه باندې دا اوبه باید پاکې او شفافې وي. هغې نه وروسته د دغه ماشوم تغذیه 2 دفعې موږ 15 سي ګلوکوز 5% د 1 ساعت په جریان کې ورکوو. که چیرې استفراغات قطع شوه نو بیا د مور شیدې ورته ورکوو، او که استفراغات قطع نه شو نور عواملو ته باید فکر وکړو او د هغې په هکله باندې تصمیم ونیسو. کله چې 2 ځله مې ګلوکوز ورکړل بیا هم استفراغات درلوده، کیدای شي دا ماشوم کیدای شي دا ماشوم نور ستونزې ولري، لکه پیلوریک سټینوزس، یا کیدای شي د کولمو بندش موجود وي، کیدای شي دغه ماشوم د مور په نس کې سپس وي، کیدای شي د مور په نس کې مننجیت وي، کیدای شي د مور په نس کې کیدای شي دا ماشوم موقت ونه لري او پاسیج یا تیرول د موادو غایطه تر سره نه کیږي. نو په دې خاطر باندې د کانګې کوي او دا کانګې یا د انسداد علامه ده او یا د ماشوم د سپس علامه ده او یا دا چې د غټې میتیازې سورۍ یا موقت کیدای شي تشکل کړي یا جوړ شوی نه وي، چې کله کله هم په مننجیت کې، کله کله هم په سپس کې بیا تکرارا وایم استفراغات پیدا کیږي. نو دا د طبیب پورې مربوط کیږي چې د عامل په واسطه باندې استفراغات تشخیص او تداوی کی. یعنی دا د کچیر استفراغات دوامدار وي، حتما باید ماشوم چک اپ وشي، تشخیص او د مشکل په اساس باندې ماشوم ته تداوی په وخت او زمان سره ترسره کړي.